السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اواز د خیبر کمرخیله د بیټرونو مینوالو، زه ستاسو ورور ستاسو ملګری اوازګل اواز افریدي، او تاسو ته لکه نور کله په شان بیا په اواز د خیبر کمرخیله د بیټرونو کې تاسو ته مخاطب یم. نو مخکې زما مینوالو زمونږ موضوعات به چې کوم د شعر شاعرۍ په بنیاد باندې وو، او نن چې کوم د زمونږ موضوع د دین په بنیاد باندې ده. موږ دلته کې راغلي یو د مولانا مفتی عبدالواحد حقانی صاحب طرف ته راغلي یو چې دلته کې د مدرسې بنیادونه یووالی دي، او د هغې دپاره چې کوم دی د الله په فضل سره بیا انشاءالله چې کوم دی دا کور مکمل کېږي. او تاسو دا کتلی شو چې دا د بنیادونه دي د مدرسې، نو د هغې دپاره ضرورت دی د ډېرو شیونو، لکه دا کې بیا اوسپنه هم لګي، سیخونه میخونه شول، یا همدارنګې چې کوم دی دغه خخته به لګېږي، نور څه سامان به لګېږي. نو الحمدلله دا خو منل شوې خبره وه چې د دین کورونه دی سورېږي نه دا کېږي، خو چې کوم خلک پکې حصه وخلي هغه خو صحیح شوله، او که بیا پکې چا حصه ونه اخیستله نو خلک به دې پوته شکر به نه پوته کېږي. نو زموږ دغه چې کوم دی خواست دی ټولو ملګریو ته د زړه د تل نه چې کوم دی د الله تعالی د رضا دپاره پکې تاسو چې کوم دی خپل تعاون وکړو. نور زه ټیم نه اخلم، نور زه غواړم چې بقایا خبرې به مونږ د مولانا مفتي عبدالواحد حقانی صاحب نه پخپله وغواړو چې هغه چې کوم دی تاسو سره د هغه موضوع باندې خبرې وکړي، ورته خپل تفصیلات شریک. نو ګرانو مینوالو، مونږ چې کوم دی اوس غواړو چې تاسو په نمایندګۍ سره مولانا مفتي عبدالواحد صاحب ته چې کوم دی په دا خپرونه کې، په دا پروګرام کې اواز د خیبر کمرخیله د بیټرونه کې مونږ په خیر راغلی کاري صاحب تاسو ته ویایو، او بیا غواړو چې ته چې کوم د خپل تاثرات زموږ د مینوالو سره شریک د مدرسې وبوره کړي. ټول نه مخکې خو زه چې کوم د درنو دوستانو ملګریو ته سلام پیش کوم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او وروسته د هغې نه بیا اواز د خیبر ادبي ټولنه چې کومه روزه دغو ټولو چې کوم کارکونون دي یا کوم کسون دي دغو ټول زه د زړه د کومې نه چې کوم دي هرکلی ویم چې دوی روغلل په دا تانګ سانګ وخت کې، او د موږ د کم فریاد چې کوم دی دی خپلو اورېدونکو او ملګرو ته چې کوم دي ورسولو. اصل کې تاسو مونه دا پوښتنه وکړه چې د مدرسه دلته الحمدلله د موږ کور والا چې کوم دی هغه هم عادمه ده، زه په خپله هم بس داسې ټوټه پوټه خدمت پرې کوي. اوله کې په مدرسه کې دننه موږ سره صرف ناظره او ترجمه وه، او دا رنګ څه مسنون د وګونې، خو بیا د وخت تېرېدو سره الحمدلله د موږ مدرسې هم لږ ډېره ترقي وکړله. نو بیا اوله درجه پکې شوله، اوس په الحمدلله دویمه درجه پورې مدرسه کې طالبات هم د موږ سره شته، په دا کې ناظرې ولري، ترجمې ولري، اولې درجې ولري، دویمې درجې ولري ماشاءالله. خو د زوی د کمې د وجې نه هغه سبقونه موږ فلحال په یو برنډه کې شروع کړي دي. ځینې وسوخه هم تاسو له چې هغه د موږ د کور یوه حصه وه، خو حالان کې ټول مخ په یو برنډه کې دا نه کېږي. نو بیا الله رب العزت د ځمکه موږ دپاره راکړله. مګر ځمکې باره کې یو ملګری روغ هغه چې کوم دلته کې تخونه ووهله د خپل پلار په حساب د ثواب په بنیاد باندې، خو اوس دغې پرې موږ سره هېڅ قسم داسې اسباب نشته دی چې موږ په دا کې مخکې بنیادونه روخېږو، مطلب که هغه سیمټ وي یا کرچ وي یا سریا وي یا خښته وي. نو البته موږ ټول چې څومره ملګري دي د هغو ټول نه دا اپیل دی چې موږ سره په دا کې براه راست د زړه نه مدد وکړي. یقینا دا چې کوم د آخرت دپاره یوه لویه ذخیره ده، خو که چېرته انسان په دا باندې لږ سوچ و فکر وکړي، خو مول خو صرف هغه مول دی چې انسان یې آخرت طرف نه ولګي، یې په خپله وخوري او یې چې کوم په خپله وغندي. نو البته فلحال دی موږ سره تخونه ده، او زه په خپله چې کوم د قوم افریدی و فلحال زه چې اوسېږم ترکمن شټاپ نه پوس حاجي آباد نوی کلی ولویایي مخکې چې کوم دي فلحال د مو د مدرسه او د زوی چې کوم دی نو انشاءالله د زوی ټول ملګري وینو، موږ صرف دا ویډیو په دا بنیاد باندې چې موږ سره ملګري په دا کې مرسته او امداد وکړي انشاءالله. نو مینوالو دغه چې کوم د تاسو ګورو دا د دغه مدرسې بنیادونه دي، او کوم چې مفتي صاحب خبره وکړه دا په خپله مصروفیت نورې وجود پر ځای کې دا چې کوم د ماشومانو ته د قرآن کریم درس ورکوي، او اهلیه یې دلته کې چې کوم د ټیم وخت لرئ. نو تاسو نه دا بھرپور چې کوم د زموږ خواست دی د الله د رضا دپاره چې تاسو خپل څومره چې د وس مطابق نه تعاون وکړو، او چاته چې زموږ ورسوي مونږ چې کوم د تاسو ته په سکرین باندې خپل نمبر یې دی کړي، د مفتي صاحب نمبر موجود دی، تاسو سره رابطه کولی شو. هر ملګری هر څوک چې د الله تعالی د رضا دپاره تعاون وکړو، انشاءالله چې کوم د وړو جهلونه پیدا به پکې. نو ګرانو مینوالو، اوس تاسو ته موږ هغه ځای ښایو چې کوم ځای کې د ماشومانو سبق یې
او بهار چې کوم د مدرسې د پوره بنیاد ولا شو هغه هم تاسو ته وښایل نو تاسو ته موږ دا ځای ښایو دا وګورو دا پوسټ د برانډې چې کوم د چتونه دی ارسه ته ور برانډالو او دا پرده لګېدلې بهر طرفه دی اوس درته مخکې چې کوم دی ماشومان یې ښایو دا ماشومان یې دي کوم چې دلته کې د قرآن کریم علم حاصلوي نو تاسو نه د الله تعالی د رسول لپاره د भरपूर تعاون خواستی زمون خويندې مایندې چې څومره دي یا چې کوم نه وړونه دي هغه پکې تاسو اساق ستاسو شنو په نمبر دی رکو د مولانا مفتی عبدالواحد حقانی سے نمبر به دی کو واتس اپ نمبر باندې دی کو هغه چې کوم دی پس کې مو څه کاته شو هم دارنګه چې کوم دی بیا ورسره به دی عمر به نمبر هم دی او د کیش نمبر یې هم دی تاسو بیا دا وګورو دا کتابونه دي حقیقت باندې سيوش متوایم تم بعد رسول نو ګرانو محترمو مسلمانانو ورونو دا د مدرسې چې کوم دی مختصر غونډه کې ویډیو مو وکړه او تاسو ټول نه چې کوم دی د تعاون او د دې په کور کې چې کوم دی د استعداد خستلو خواست کوو نور ویډیو ډېر نه و د رسختنه غواړم د الله په امان